د جادو ژمنه راشد خان بنگلور ته ورسید. لکنو بیا ماته ومنله. جدیجه ارچر او برګر د راجستان لپاره ستره بریا ترلاسه کړه. او نوراحمد د بریا هیله. ممبئی او چناي ترمنځ نن د 260 منډو ستره سیالي کیږي. د افغانستان وتلی لوبغاړی راشد خان د هند غوره لیګ په لړ کې بنګلور ته رسېدلی او له خپل انځور سره یې په لنډ تود پیغام کې لیکلي دي چې او وعدې چې د هغه د چمتووالي او لوړې حوصلې څرګندونه کوي. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز مهمه ستنه بلل کېږي. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز مهم کلیدي لوبغاړی دی په روانو سیالیو کې تر اوسه 6 لوبې کړي دي چې 24 اورونه یې ترسره کړي او 6 ویکټې اخیستې. همداراز یې تر ټولو ښه توپچونه د 12 منډو په بدل کې د 3 ویکټو اخیستل دي. د هغه اقتصاد 2.7 دی چې په دې سیالیو کې د کنټرول مهمه نښه ده. د افغان ستوری تل په سختو شیبو کې لوبه اړوي او اوس چې بنګلور ته رسېدلی مینوال تمه لري چې یو ځل بیا د سیالانو لپاره سرخوږی جوړ کړي. د ګجرات او آر سی بي ترمنځ لوبه به سبا ماښام 6:30 بجې ترسره شي. د هند غوره لیګ 2026 په یو مهمه او اساسه سیالۍ کې راجستان رایلز د لکنو سوپر جاینټس پر وړاندې په 40 منډو بریا خپله کړه او د جدول دوهم مقام ته ورسېده. راجستان په لومړۍ توپوهنه کې 50 منډې جوړې کړې چې پکې رویندرا جډیجا تر ټولو زیاتې 3 نسوځدلې منډې وکړې او د لوبې په وروستیو شیبو کې د لوبډلې منډې قوي کړې چې لکنو ته محسن خان 2 ویکټې واخیستې. په ځواب کې لکنو لوبډلې یوازې په 19 منډو وسوځېده چې د هغوی لپاره میچل مارش 55 منډې وکړې خو نور لوبغاړي ونه توانېدل چې ښه ملګرتیا وکړي. د توپچونې په برخه کې جوفرا آرچر 3 ویکټې واخیستې. اندري برګر 2 او برجې شرما هم 2 لوبغاړي وسوځول چې د لکنو د سقوط لوی لامل شو. لکنو د پرلپسې څلورمه ماته ومنله او د جدول نهم مقام ته ښکته شوه په داسې حال کې چې راجستان د قوي فارم له امله پورته روان دی. هند غوره لیګ کې نن شپه د ممبئی او چناي لوبډلو ترمنځ مهمه لوبه ترسره کیږي چې پکې د افغانستان ځوان ستوری نوراحمد د پام وړ رول لوبولی شي او دا لوبه د ممبئی په لوبغالي کې د شپې په 9 بجو پیلېږي. ممبئی لوبډله چې له پرلپسې 4 ماتو وروسته بیرته په بریا ورغلې ده اوس په پیاوړي مورال میدان ته راځي او دوی په خپله وروستۍ لوبه کې 109 منډې جوړې کړې او سیال لوبډله یې یوازې په 100 منډو وسوځوله. له بل پلوه چناي لوبډله هڅه کوي چې له ستونزو ځان وباسي او یو ځل بیا خپل پخوانی ځواک ثابت کړي. په دې مهمه سیالۍ کې د افغانستان ورو توپچوونکی نوراحمد د چناي لپاره مهمه هیله بلل کېږي چې نوموړي تر دې وړاندې څو ځله د ممبئی مهم لوبغاړي لکه هاردیک پانډیا او سوریا کومار یاداو ته ستونزې جوړې کړي دي. تمه دا ده چې نوراحمد به بیا هم د خپلې اغېزمنې توپچونې سره د لوبې بهیر بدل کړي. د دې لوبې میدان عموما د لوړ منډو لپاره مناسب دی او اټکل کېږي چې لوبډلې به له 200 څخه